طالبانو ته زما 10 وړاندیزونه. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې زه په افغانستان کې پاتې شوی یم، کار مې کړی او اوس هم تر دکتورا پورې زده کړه کوم. نو ځان مسؤل بولم تر څو د طالبانو اوسني نظام ته خپل 10 وړاندیزونه شریک کړم. لومړی وړاندیز دا دی چې طالبان فکر وکړي چې تاسو هیڅ شی نه لرئ په داسې حال کې چې ملکي او نظامي امکانات لرئ، جغرافیه لرئ، ځوانان لرئ، خلک لرئ او د مالیاتو د راټولولو منظم سیستم لرئ. دا ټول امکانات تاسو سره شته دی، ولی سره دی هم تاسو فکر وکړئ چې هیڅ شی نه لرئ، د صفر نه شروع کوئ. دغه شته امکاناتو نه باید استفاده وکړئ، په خپلو خپو ودرېږئ، پرمختګ وکړئ. د خپل ځمکې نه اوبه، اسمان، هوا، د ټولو برخو نه استفاده وکړئ، د ځوانانو نه استفاده وکړئ، جنګي فکر په اقتصادي فکر واړوئ او د پرمختګ په اړه فکر وکړئ. دوم، خلکو ته د ژوند کولو ډاډ ورکړئ. د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله مه کوئ. که خلک ارامه پرېږدئ او دوی روحاً ارامه واوسي، دوی کولی شي چې د خپلو شته امکاناتو څخه استفاده وکړي او ځان ته کار پیدا کړي او نفقه پیدا کړي. دې موضوع د پسې مه ګرځئ چې دا نارینه ده او دا ښځینه ده، دا کار وکړي دا ونه کړي، دا داسې لاړ شي او هغه هغسې ولاړ شي. دا موضوعاتو څخه لاس واخلئ. موږ د ډېر پخوا نه دا فرهنګ لرو چې په ګډه سره کار کوو، د یو کورنۍ په شکل یو. پخوا په کلو بانډو کې ان تر دې دمه پورې که تاسو ولاړ سئ وګورئ، زموږ د فرهنګ یوه برخه دا ده چې نارینه قلبه کوي، ماله کوي، ښځینه ورته ډوډۍ وړي، اوبه ورکوي، حتی په ګډه سره کار کوي. په کلو بانډو کې یو له بل څخه سطر نه کوي، دوی مشترک ژوند لري. دا ژوند زموږ د فرهنګ یوه برخه ده. نو لطفاً د خلکو په شخصي ژوند دومره ډېر مداخلې مه کوئ چې خلک په عذاب سي او ځان ته نورې لارې ولټوي او بیا هم د هېواد څخه د تېښتې لپاره لارې چارې ځان ته ولټوي. دریم، د تېر حکومت اشتباهات مه تکراروئ او د مثبتو ټکو څخه مثبت استفاده وکړئ. قوي ټکي نور هم قوي کړئ. اشتباهات دا و چې مثلا تېر حکومت ډېر د لنډمهالو پروژو پر ځای په اوږدمهالو پروژو باندې فکر کوو. مثلا د ټاپي پروژه، کاسا زر پروژه او د کریک پروژې، د ورېښمو لار، دا هغه پروژې دي چې موږ لومړی باید خپل لنډمهال اهداف ترلاسه کړو، لنډمهال ستونزې حل کړو، بیا دغه اوږدمهالو پروژو ته لاس واچوو او پر مخ لاړ شو. لویې پروژې لوی امکانات غواړي او لوی پروژې ارامه زړه او ارام فکر غواړي. ولې اوس وخت کې زموږ خلک د فقر، بېچارګي، سیاسي بېثباتۍ او همدارنګه د ناامنۍ سره مخامخ دي. ناامني په دې معنی نه ده چې فزیکي امنیت ولري، ناامني یعنی ذهني امنیت باید دوی ولري. فزیکي امنیت یو اندازه پیدا شوی، ولی فکري امنیت یا ذهني امنیت لا تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې نشته. خلک د وحشت او د یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي. څلورم، بانکي سیستمونه فعال کړئ، بانکي سیستمونه ورغوئ، اي ټي ام کارتونه بیرته فعال کړئ. تاسو پوهیږئ چې زموږ آنلاین کاروباریان بدبختانه ټول د جدي ستونزو سره مخامخ دي. آنلاین کاروبار صفر شوی، موږ آنلاین ترانزیکشن نشو کولی، آنلاین پیمنټ نشو کولی، په فیسبوک کې یو پاڼه نشو بوست کولی، سپانسرشپ، بوستینګ، ای کامرس دا ټول صفر شوي بدبختانه. د نورو هیوادونو سره زموږ تجارتي اړیکې صفر ته نږدې شوی. دا باید بیرته ورغول سي، بانکي سیستمونه فعال سي، خلکو ته باید دا ډاډ ورکړل سي چې دوی خپل امانات ته لاسرسی لري او کولی شي چې په هر ځای کې ترې استفاده وکړي. پنځم، عمومي عفو مو اعلان کړی، ښه کار مو کړی، ژمنه مو کړې، پرې عمل وکړئ، تېر پسې مه ګرځئ. شپږم، قومي موضوعاتو ته، تبعیض ته او مذهبي موضوعاتو ته لمنه مه وهئ او هر هغه څوک چې دغه موضوعاتو ته لمنه وهي مخنیوی وکړئ، اجازه ورته مه ورکوئ تر څو یو ځل بیا کورنۍ جنګ پیل نه سي. دښمنان کار کوي او هڅه کوي چې د پښتون، تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، سنیه، شیعه او دغه موضوعاتو ته لمنه ووهي او نفاق ګډ کړي. جدي توجه ورته وکړئ، دغسې خلکو ته اجازه مه ورکوئ او تاسو هم ځان ته اجازه مه ورکوئ. دغه تبعیض څخه ځان لرې وساتئ. دا د اسلام یو اصل هم دی، په ځان باندې عملي کړئ، ټول اقوام په غېږ کې ونیسئ. افغانستان د ټولو قومونو کور دی. اووم، خپل ټول کارونه په ټکنالوژۍ عیار کړئ. نړۍ د ټکنالوژۍ سره لوبې کوي، نړۍ د پرمختګ په لور روانه ده. خپل سرحدات، خپل داخلي چارې، خپل سیستمونه ټول په ټکنالوژۍ عیار کړئ. د ټکنالوژۍ د پرمختګونو څخه مثبت استفاده وکړئ. ټکنالوژي آینده او یا هم فیوچر دی. خپل سرحدات، سیستمونه، ګمرکي سیستمونه، داخلي سیستمونه، حتی حکومتداري ټول ډیجیټلایز کړئ
ترڅو یو منظم شفافه سیستم ولرئ او تاسو کولی شئ چې حکومت وکړئ. اتم، خصوصي سکتور ته د کار کولو اجازه ورکړئ. ځوانان تشویق کړئ ترڅو دوی د نویو فکرونو سره راشي، نوي فکرونه تاسو ته راوړي، نوي فکرونه وهڅوئ چې لا ډیر سي او د افغانستان په پرمختګ کې د خصوصي سکتور رول مهم دی. تاسو یې هم مهم وګڼئ. د ځوانانو رول هم نارینه او هم ښځینه دواړه پکې مهم رول او رغنده رول لوبولی سي. تر استفاده وکړئ. ګورئ، افغانستان یوازې پر تاسو حق نه لري. افغانستان پر ما هم حق لري، په تا هم حق لري، په نورو باندې هم لري، په نارینه‌و حق لري او په ښځینه‌و باندې هم حق لري. موږ ټول باید لاس سره ورکړو، افغانستان باید جوړ کړو. نه هم تر ټولو ډیره مهمه موضوع دا ده چې زده کړې، تعلیم او تربیه او هم تحصیلات ټول مه مذهبي کوئ. مذهبي زده کړې دې په ځای وي. موږ شریعت لرو، څوک علاقمندي لري په هغه برخه کې د خپل زده کړې کوي. ولې د عصري علومو څخه هم استفاده وکړئ. تحصیلي سیستم ګډوډوئ مه، بلکې د پرمختګ انکشاف دپاره کار وکړئ. درسته ده دیني زده کړه په موږ باندې فرض دی، موږ دیني زده کړه کوو، ولې عصري علوم هم د پامه مه غورځوئ. عصري علومو ته توجه وکړئ ترڅو موږ پرمختګ وکړو. لسم، ډیره مهمه ده، د خلکو اساسي حقوقو ته پاملرنه وکړئ. باثباته سیاست رامنځته کړئ. د نړۍ سره، د نورو هیوادونو سره د نیکو برخوردونو سیاست غوره کړئ. د دښمنۍ او د رقابت سیاست له منځه یوسئ. موږ نه د دښمنۍ په حال کې یو او نه د رقابت په حال کې یو. دواړه موږ نه پاتې. موږ ډیر بیچاره سوي یو. هیڅ چا سره رقابت نشو کولی. نو ضرور نه دی چې چا سره رقابت وکړو یا هم چا سره دښمني وکړو. تر ټولو غوره کار دا ده چې ځان باندې کار وکړو. خپل سیستمونه باید جوړ کړو، ګمرکي سیستمونه باید جوړ کړو، خپل جغرافیا سرحدات باید کنټرول کړو، خپل د خاورې نه باید استفاده وکړو، خپل د معدنیاتو نه باید استفاده وکړو، د زراعتي ځمکو نه باید استفاده وکړو، خپل د اوبو نه استفاده وکړو، خپل د فضا نه باید استفاده وکړو. او کوم ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي، په افغانستان کې دي، دوی نه باید استفاده وشي. کوم ځوانان چې نورو هیوادونو ته تللي دي، بیرته باید دوی ته د کار کولو منظم شرایط برابر سي او دا ډاډ ورکړل سي چې تاسو بیرته هیواد ته راسئ، تاسو د پرمختګونو یو برخه واوسئ. خلکو ته د ژوند کولو ډاډ ورکړئ. زه ډاډمن یم چې موږ کولی شو په ګډه افغانستان جوړ کړو. بیا هم وایم دا لس هغه موارد دي چې ما ورباندې ډېر فکر کړی. ممکن نور موارد هم وي، دوستان کولی شي چې په کمنټ کې ولیکي او زه هغه لولم. چې کله مې ولوسته بیا د لیکلي په بڼه نورو دوستانو سره هم شریک کوو، د طالبانو مشرانو سره هم شریک کوو. اوس وخت کې تر ټولو ستر مسؤلیت د طالبانو ته راجع دی. ځکه راجع ده چې دوی په حکومت کې دي، په راس کې دي، په قدرت کې دي. د افغانستان جغرافیه د دوی په واک کې دی، خلک د دوی په واک کې دي، سیستم د دوی په واک کې دی. نو د فقر سره د مبارزې لاره چاره او ژغورلو مسؤلیت هم د طالبانو په لاس کې دی. تاسو د یو امتحاني دورې سره مخامخ یاستئ. داسې یو امتحان سره مخامخ یاستئ چې هم خدای ته مسؤلیت لرئ، هم ولس ته مسؤلیت لرئ او هم نړیوالې ټولنې ته مسؤلیت لرئ. دا یو دروند مسؤلیت دی، زه پوهېږم. ولې ځان کامیابه کړئ. د کامیابولو لار هم دا ده چې دا لس موارد مې وویل دا حتما تطبیق کړئ. خلکو ته د افغانستان د مالکیت احساس ورکړئ. موږ ټول افغانان یو، که تاجک دی، که ازبک دی، که ترکمن دی، که ایماق دی، که هر یو ده، حتی تر هندو او سکه پورې چې افغانان دي په افغانستان کې اوسېږي، د دوی حقوق باید محفوظ پاتې شي.